نور به نصیحت ته ضرورت نه وي دغه جنازه ده ورته نور به نصیحت ته ضرورت نه وي دغه جنازه ده ورته وګوره او دلته ورېدل زما په سر کاڼي دلته ورېدل زما په سر کاڼي دا هغه کوڅه ده ورته وګوره دا چې تا ته داسې زه پردی ښکارېږم ستا دې هم ادا خو زه د تا سره اشنا کړم ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو فاروق جان حسین یم. ډېر خوش قسمتي ګڼم چې د بلا لرې نه راغلی میلمه هېڅ د تعارف محتاج نه دی. د خپل خیال او د انداز په ذریعه باندې په پښتنو زلمو شاعرانو کې په پښتو ادب کې ځان له یو ځانګړی مقام پیدا کړی دی. هېڅ د تعارف محتاج نه دی. فضل کوچی را سره موجود دی. غواړو چې د دې شعرونه او د دې خیالونه هم تاسو ته مخې ته کېږدو. راځو هغې طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جان صاحب نړۍ مننه. ډېره زیاته مننه. اورېدونکي به غوږي چې یاره فضل کوچی به راته څنګه شاعري کوي. بس مننه او خوشحاله شئ تاسو سره موجود یم. مننه جي قربان. نور د خبرو ډېر عادت نه یم قربان. ستاسو خبرې هم شعرونه دي او شعرونو خو بیا جواب نشته. مننه جي څه شعرونه دي ارشاد چې دا چې بې مطلې غزل دی ارشاد دا چې رنګارنګ غزلې وایم زړه کې هر یو شور ورباندې وجنم دا چې رنګارنګ غزلې وایم زړه کې هر یو شور ورباندې وجنم او ستا د یاد اوبه په ځان راوړم ستا د یاد اوبه په ځان راواړم ستا د هجر اور ورباندې ستا د یاد اوبه په ځان راوړم ستا د هجر اور ورباندې وژنم ور به کړم خیر د یو پټی د نو ور به کړم خیر د یو پټی د نو سله به خپل ورور ورباندې وژنم او جنګ ما قلم لاسو کې واخیسته اوس خو به ستا زور ورباندې وژنم او خدای شته که خندا ته به مې زړه کېږي او دردستان زور ورباندې وژنم او سترګو ته یې ګورم فضل کوچې خپله ځان په زور ورباندې وژنم. ډېر ښکلی فضل کوچې. څو شعرونه نور قربان. زمونږ د کور پرده ده ورته وګوره زمونږ د کور پرده ده ورته وګوره لاره کې پرته ده ورته وګوره زړه زما دې نه منله راغللې بنده دروازه ده ورته وګوره زړه زما دې نه منله راغللې بنده دروازه ده ورته وګوره او نور به نصیحت ته ضرورت نه وي دغه جنازه ده ورته نور به نصیحت ته ضرورت نه وي دغه جنازه ده ورته وګوره او سترګې دې ردیف دي د غزل یاره خال دې کافیه ده ورته وګوره او خال دې کافیه ده ورته وګوره او خرڅ کړي خپل بچي خو چاته سوال نه کوي دا خو پښتنه ده ورته وګوره خرڅ کړي خپل بچي خو چاته سوال نه کوي دا خو پښتنه ده ورته وګوره او زخم د زړګي هر چاته نه خیم اجازه ده هر چاته نه خیم تا ته اجازه ده ورته وګوره او دلته ورېدل زما په سر کاڼي دلته ورېدل زما په سر کاڼي دا هغه کوڅه ده ورته وګوره دلته اورېدل زما په سر کاڼي هغه کوڅه ده ورته وګوره او زه فضل کوچی څه پرې ولیکه ناسته په وله ده ورته وګوره. ډېره زیاته مننه فضل کوچي. اول خو د وخت راکولو هم بیا هم امید لرم چې تاسو به هم خوند اخیستی وي. چېرته چې بیا ښاد او آباد اوسئ انشاءالله که ژوند وفا وکړله د یو بل پروګرام سره بیا راځو د فضل کوچي سره. امید لرم چې بیا به ورسره اوس هم لیکل د کار دي کېدای شي را روان وخت کې ورسره نوي خیالونه راغلي. چېرته چې مې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.